أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. مخی اللہ پاک تمہید بیان کو وس اصل واقعہ هغه شروع کیږي د هغه بیان الله پاک. د جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام عادت مبارکه هغه داو چې کله بده په سفر باندې تلو نو یو بیبي به د ځان سره په سفر باندې بووا، چونکی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې هغه ډېرې وی، یو بیبي د هغه نه و. د دې د وجنه د هغو د زړونو د پاره به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خسنه اچو چې رچا خسنه براوختو نو هغه به د ځان سره په سفر باندې بووا. کما غزوه چې دیتا غزوه بنو المستلق ویل کیږي. پدې کې چې کله خسنه وشو نو د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها خسنه راوخت او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دای بوتلا. کله چې دغه غزا وشوه غزوه بنو المستلق او د دین په واپسۍ کې صحابه کرام او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راتلو، نو په دې غزوه کې په دې سفر کې واقعه د افک کم چې په ام المؤمنین رضی الله عنها باندې بهتان ولګید دغه واقعه را پیښه شو. د شپې په یو حصہ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قافله ودروله، چونکی صحابه کرام هغه ټول تهجد گزارو، د سحر منځ به هم د دې وجنه د وخت کې چې قافله ودرېده نو څوک په منځونو کې څوک په اودسونو کې هر سړی په خپل خپل ضرورت کې هغه لګیا شو. ام المؤمنین رضی الله عنها داوی چې زه هم په بشري تقاضا باندې لږ لرې لاړم. نور دی سره یو هارو د حضرت اسماء رضی الله عنها چې د دې خور دغه هار دا وې زمانه ورک شو. نور دی په تلاش کې دا لګیا شو، نو ټیم لګنا وخت شو. کله چې دا را ورسېده نو کم کسان چې مقررو په دې باندې چې د دې دا کجاوه په کمه کجاوه کې چې به دا ناسته وه دا به یې په اوښ ده، هغه هم په دې باندې پوهه نه شو چې په دې کجاوه کې څوک شته او که او د هغې وجه دا وه چې ام المؤمنین رضی الله عنها بدن دا انتهایی باریک و کمزور، نو په دې باندې به څوک نه پوهېدو چې دا تشه ده او که په دې کې انسان، او عمر هم د دې ډېر کمو، تقریبا 13 سال عمر و. نو چې دا واپس راغله نو قافله نه وه.
نو دې سوچ دا وکړو که زه په دو پسې مخې ته روانه شمه نو پته نه لګي چې دو په کومه لار تلي، خو چې په دې خپل ځای باندې پاتې شم نو خامخا دو چې کله کجاوه ویني او دو ته خبر اطلاع میلاو شي نو خامخا به واپس راځي. نو زه به په دې خپل زګي باندې یمه د ځان سره به ما روانه کړي. او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت مبارک داو چې کله به داسې په سفر باندې صحابه کرام تلو یا یو غزاله بتلو نو یو صحابي هغه به شاته راتلو د دې لپاره چې کله چانه څه شی ارتاو شي یا هیر شي یا تپاتې شي چې دې هغه راوچتای. نو حضرت صفوان رضی الله عنه هغه د دې لپاره مقرر، هغه چې کله راورسید نو یو کپړه و چې د په نظر باندې راغله، خو د چې کله دا کپړه لرکوله چې څه شی دی نو په المؤمنین رضی الله عنها باندې د نظر ولګ. او چونکی دا ستر د پردین مخ کی د دالی دلی وانو وی پیجند ډاریک چې شاته شو ډاریک انا لله و انا الیه راجعون. دا الفاظ چې د وینو المؤمنین رضی الله عنها وی چې ما دا الفاظ واوریدو ز ډاریک رايخ شو. او د اوخ خپل اوخي کېنو او پکې جاوه کې زکینه ولما او اوخ هغه مهار د ونیو او روان شو. د ماسپخین ټیمو چې منګه قافلې ته ورسید، چونکی په دغه قافله کې د دو سره منافقین هم شریکو چې په هغه کې عبد الله بن ابي رئیس المنافقین دیر دو سره و. نو هغه چې کله دا حالت ولیدو نو هغه د دینه فائدہ اوچته کړه او خبرې لای یو هوا ورکړه چې ګوره دا شاته پاتې شوی دا د سره په یوازې په تنهایی د دو سره تعلقات په خپل منځ او دغه د شیطانی خبره انتهایی په تیزی باندې خریدل د هغه شروع شو او منافقانو دله نور هوا ورکول شروع. کله چې مدینه ته دو ورسیدو نو په مدینه کې هم دا خبره شروع شو. چې دغه حالت او د دغه خبرو په اوریدو سره په مدینه منوره کې د قیامت یو فضا هغه جوړه شو. المؤمنین رضی الله عنها فرمای چې ما ته هیڅ پته نه بس صرف دومره خبره وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به زما خواله نه او چې کله براغه نو دلری نه به ماته وی چې څنګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه لطف او محبت او هغه پیار او شفقت هغه مانلی. زه هم حیران وم نو ما بیا د دې خفګان او د غم د وجنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه اجازه وغوښتو چې زه د خپل مور کره ځم. مطلب دا چې دلته کې په ما باندې وخت نه تیریږي ځکه د انسان چې په یو ځای کې کم قدر عزت او کله چې هغه ختم شي نو دغه ځای د لپاره جهنم بیا جوړ شي. چې زه الته لاړم نو الته هم زه په هیڅ پوهه نه وم چې څه خبره چلیږي یا څه چل. نو یو شپه زه د حضرت مستح رضی الله عنه د مور سره چې دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ترور مخکې د اوسل خانو انتظامات د په کورونو کې نو د شپې به د زنانه
د حاجت لپاره داسې یو ځای کې تللی. نو وایي زه د ام مستح سره زه ووتمه، نو دا مشره زنانه وه. نو په لاره کې څادر ته د دې خپه ونښته او تندکې وخوړ. نو یې دې مستح ته رضی الله عنه هغه ته خیرې وکړه. نو ما ورته ووی اتسبین رجلا شهد بدر، چې تا هغه مستح ته د هغه سړي په باره کې ته بدې ردې وې، هغه ته خیرې کوې چې هغه د بدر په غزا کې شریک شوی دی، دا ته څه کوې؟ ما ته وی چې ای لور ولې ته نه خبر؟ ما وی چې د څه نه؟ یا خو ستا په باره کې دا خبرې کوي. ام المؤمنین رضی الله عنها وی چې زما د ځمک د خپو نه ځمکه او د سر نه اسمان وتښتېد او زه کور ته راغلم او په کټ کې سملاستما په جړه جړه په جړه په دې کې په ما باندې بېهوشي حالت راغی. او زه چې ګورم ابوبکر صدیق رضی الله عنه جاړي، زما مور جاړي، هر طرف ته فضا د قیامت په شان جوړه شوې. وای زما یقین و دا چې الله پاک په زما په باره کې زما د صفایي حکم دا برالی. خو دا یقین مې نه و چې په قرآن مجید کې به زما صفایي الله پاک بیانوي. خو ما وی چې خپل پیغمبر ته به الله پاک د خوب په ذریعه یا په څه کې زما صفایي بیان. نو یو پیره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی براتلو او د لرې نه به یې تپوس وکړو، بیا به لاړ. نو یو پیره راغی او ما ته یې وی چې که چېرې ستا نه غلطي شوي نو توبه وباسه. ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم تاب توبه تاب الله علیه. کله چې یو انسان د هغه نه ګناه وشي او دی په خپل ګناه باندې خپېبانه شي او توبه وباسي، الله پاک د توبه قبل. وای ما خپل پلار ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چې جواب ورکړه. هغه ما ته وی چې د خدای پیغمبر له جواب نشم. بیا مې خپل مور ته وی چې ته جواب ورکړه زما په ځای. وای مور راته هم انکار وکړو چې زه دا جواب نشم. نو وای ما په خپله باندې خپل زړه راټول کړو او ما شروع وکړه او ما ورته ځکه په دې خبره باندې وای ما ته انتهایی غم او غصه زاغه زما نوره سیوا شو. نو ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې وای په دغه وخت کې ما قرآن مجید ډېر کم ویلی او ځکه دا ډېره کم عمره وه. وای ما وی چې که زه خپله صفایي بیانومه نو ستاسو زړونو ته دا خبره کوزه شوې ده، زما صفایي تاسو کله منئ. او که زه د دې خبرې اقرار وکم اگر چې زه پاک یم او الله پاک په دې باندې ګواه دی چې زه پاک یم، نو تاسو به دغه دروغ خبره او دغه افوا دا به تاسو ومنئ. خو زما او ستاسو مثال وای په دغه ټیم کې زمانہ د حضرت یعقوب علیه السلام هغه نوم هم یار شو. مای چې زما او تاسو مثال کمثل ابي یوسف پشان د یوسف علیه السلام د پلار چې هغه خپل زامنو ته وی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون، چې زما د پاره بغیر د صبر نه بل لار نشته او صبر زما د پاره دا یو لوی عمل او خیسته عمل. نو زه به هم صبر کوم، زما د پاره هم بل چاره نشته. او زه په جړا شوم چې زما اوښ کې بیا زما د اختیار نه بهر. او پیغمبر علیه السلام په یو کټ کې دغه شانتې کېناستو چې په پیغمبر علیه السلام د وحی کیفیت جاری شروع شو.
او دغه حالت دا به ډېر سخت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سترګې مبارکې به سرې شو او بدن به ټول خوله خوله شو. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی حالت ختم شو، الله پاک دا آیتونه اتلس آیتونه الله پاک د ام المؤمنین رضی الله عنها په صفایي کې دا راولي چې د هغې براءت او صفایي په دې کې بیان شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چې د وحی کیفیت ختم شو، نو ما ته وی چې ابشری یا عائشه، خوشخبری واوره ای عائشه صدیقه رضی الله عنها، ستاسو خوشخبری مبارک. نو ای زما پلار ما ته وی چې پاسه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شکریا ادا، او زما مور ما ته وی، نو ما وی چې نه، زه د پیغمبر علیه السلام شکریه نه ادا کوم، زه د هغه ذات شکریه ادا کوم چې وحده لا شریک ذات، او هغه زما صفایي بیان. نو الله پاک دا آیتونه نازل کو، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، چونکی پدې کې درې تنه هغه صحیح مسلمانان هغه راغلی چې هغه هم دغه خبره دا شروع کړي. یو په هغه کې حضرت مستح رضی الله عنه چې دا لوی جلیل القدر صحابي، لیکن دا سادهګان خلک د هر چا په خبره باندې با ردو یقین کوي، او چونکی دو ته پته نه و چې دا زمون سره منافقین هغه شریک شوي، ځکه دغه لعین دا دومره بدبخت چې دی به په اول صف کې ولاړو، عبد الله بن ابی منافق دی به په اول صف کې ولاړ، او د ټولو نه زیاته هوا او اول دغه افتراء او دروغ دا د جوړ کړي او د شروع کړي. یو په دې کې حضرت حمنه بنت جحش رضی الله عنها چې د زینب رضی الله عنها خور، او یو په دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بهادر او ډیر محبت کوونکی شاعر حضرت حسان رضی الله عنه چې دا په دې کې شریک شي، او ردین علاوه نور ټول منافقین د مدینه هغه په دې سازش کې شریک. نو الله پاک دا آیتونه نازل کړ، ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم، چې دا یو ډله ده چې د دروغ طوفان دور راوړی دی، او دا ډله دا ټوله د بهر نه ده، بلکې دا ستاسو د ډلې نه څه کسان په دې کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با صحابه کرام راوغوښتو او تاسو به کول چې تاسو په دې واقعي په باره کې څه خیال دی او سرای. نو یو پیری حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راوغوښتو چې تاسو سوای. نو عمر رضی الله عنه ورته وی چې اې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم دا ودونه تاسو په خپل خوخه کړی دي او کنه د الله پاک په حکم سره؟ پیغمبر علیه السلام وی چې دا خدای الله پاک په حکم سره ما کړ. وی چې دا خدای په حکم سره دی کړی دی، الله پاک ستاره لپاره بیا دسی زګی چرته غواړي، بیا ولې غم کوي؟ عثمان رضی الله عنه راوغوښتو چې تاسو په دې باره کې سخت. عثمان رضی الله عنه ورته وی چې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو په کور کې یو ورکوټ اسپې چې د سپي یو ورکوټ بچی راغلی او ستاسو د کټ تلان څو ورځې جبرئیل امین نو راغلی، وحی نه راته، تر څو پورې چې هغه ستاسو د کور نه وته، او داسې یو غټ عمل والا زنانه به ستاسو په کور کې
او الله پاک به تاسو له خبر نه درکوي چې د دومره معمولي سپي په باره کې تاسو له خبر درکو نو د دومره لوی کار په باره کې الله پاک به تاسو نه خبرولی دا چرته نشي. حضرت علی رضی الله عنه راوغوښتو د هغه نه یې تپوس وکړو. هغه ورته وویل چې ستا دپاره څه بیبیانې لږې خو نه دي. همدغه خبره وه چې په دې باندې د ام المؤمنین رضی الله عنها د حضرت علی رضی الله عنه نه لږ خفګان و په طبیعت. حالانکه د علی رضی الله عنه مقصد صرف د پیغمبر علیه السلام تسلی د دین علاوه هیڅ خبره نه. حضرت زینب رضی الله عنها چې کله د هغې نه تپوس وشو نو هغې وی چې زه خپل غوږونه او خپل ژبه په ګناه کې نه ککړو، یعنی دا خبرې سراسر دروغ دي. هغه د داسې کارونو قابله زنانه نه. نو الله پاک د هغې صفایي راولېږله په دې آیتونو کې او پدې کې د حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نور فضیلت هغه هم بیان شو. هغه ته اشاره وشو چې ګوره کله د الله پاک یو پیغمبر مور حضرت مریم دی په هغه باندې بهتان ولګي چې دا غي سره حضرت عیسی علیه السلام په غیږه کې نقوم ولا هغه ته وی یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيه. چې ګوره نه دی پلار بد سړی نه دی مور دی داسې بد کردار زنانه وه، تا دا کم کار و. نو الله پاک حضرت عیسی علیه السلام گویا نه او د هغې صفایي بیان کله چې په حضرت یوسف علیه السلام باندې بهتان ولګي نو یو ماشوم الله پاک گویا نه او عزیز مصر ته وی ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. کدا کمیس د شاتی نسری شوی دا زنانه دروغجنه او کدا مخ کی نسری شوی نو بیا یوسف علیه السلام دروغجن. فلما راى قميصه قد من دبر کله چې قمیص وکته شو د شاتی نسری شوی چې د منډه واله ځان خلاصو او غیره نو دا هغه صفائی الله پاک هم د ماشوم په ذریعہ وکړه. او بخاری شریف یو روایت نقل کړی دی چې په بنی اسرائیلو کې یو لوی ولی جوریج د هغه نوم په هغه باندې دغه شانتي یو تهمت بهتان ولګي چې یو شپنکۍ زنانه وه او د هغې ماشوم وشو چې کله دې خلکو تپوس وکړو نو هغې ورته وویل چې دا خو پلانکې پیر چې یادېږي دا د هغه بچی نو د خلقو په زړونو کې د هغه سره ډېر لوی عقیدت نو چې کله خلک د دې نه خبر شو نو ټولو را منډې وهلې او بیا یې خبرې ته غوږ نه ښودو تپوس یې نه کو سړي باندې راکېښودو غریب یې داسې حد ته راورسو چې دا وینې پرې روانې نو هغه بیا وی چې دا چل څه دی نو هغه ورته چې دا ماشوم دا زنانه وایي چې دا رده چې د هغې نه تپوس وکړو نو هغې وی او دا ستا دی نو هغه ورته وی بچیا وایه ستا پلار څوک نو هغه گویا نشو او هغه وی چې پلانکې شپنکې زما پلار دی او دا خو د خدای بنده نیک سړی دی دی خدای هیڅ نه لري خبر نو بیا خلقو د هغه نه معافیانې غوښتې خو چې کله په ام المؤمنین رضی الله عنها باندې تهمت ولګي نو الله پاک په خپله باندې د هغې صفایي بیان
نو په دې آیتونو کې الله پاک د هغې صفائی بیانوي او مسلمانانو ته الله پاک دا خبر ورکوي چې دا واقعه سراسر ستاسو دپاره شر نه دی بلکې بعضې وجې په دې کې داسې دي چې هغه ستاسو دپاره خیر لکم غوره دي ستاسو دپاره. نو اوس په کومو وجوهاتو سره دا د دوی دپاره غوره دي؟ یقینا چې هغه د صحابه کرامو دپاره او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره ډیره د غم او د پریشانی خبره وه. لیکن الله پاک فرمایي چې دغه په دروغو راتلی چې کلی عصبة منکم، نو دا یو ډله ستاسو نه وه، یعنی ستاسو څه کسان هغه هم په دې کې ملوث شوي چې یو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مجاهد شاعر حضرت حسان رضی الله عنه، یو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه، د ترور زوی حضرت مستح رضی الله عنه، او یوا د حضرت زینب رضی الله عنها ام المؤمنین رضی الله عنها د هغې خور حضرت حمنا رضی الله عنها چې دو هم په دغه سازش کې راګیر شي. نو الله پاک فرمای لا تحسبوه شرا لکم، چې ګمان مکوئ تاسو په دغه افق په دغه دروغ باندې په دغه واقعه باندې شرا لکم چې دا بد د تاسو لره په ټولو وجوه سره، یعنی یقینا چې تاسو ته په دې سره درد او غم در رسیدلی، خدا ستاسو د پاره د ټولو زاویو او د ټولو وجو نه بده خبره نه وه. هغه څنګه نو علما لیکي چې الله پاک په دې کې صحابه کرامو ته یو میسج ورکول مقصود، او دغه میسج د الله پاک عام دی چې د قیامت پورې ټول مؤمنانو ته دغه میسج ورکول او دا تعلیم ورکول مقصود. اولنې خدا چې د مسلمانانو عقیده هغه صفاش چې ګوره په دغه واقعه کې په دغه سفر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو، دغه شانتی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عثمان سخی رضی الله عنه، حضرت علی کرم الله وجهه، داسی کباری صحابه دا موجود. لیکن یو کس ته پته ونه لګیا چې ام المؤمنین رضی الله عنها هغه موجود نه. نور دینه معلومه شوه چې د الله پاک نه علاوه هیڅوک عالم غیب نشته. کوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام با داریک ویلو چې ام المؤمنین رضی الله عنها لا ندر اغلی صبر یا په صحابو کې څوک وي، نو دغه کبار صحابه کرامو یو کس په ویلو چې لک صبر ولی به دومره پریشانی او دومره خفګان هغه به جوړېد. خو معلومه شوه دینه دا خبره چې صرف الله وحده لا شریک هغه عالم غیب، دنه علاوه هیڅ څوک نشته. نو د مسلمانانو عقیده په دې سره صفا شو. نمبر 2 میسج په دې کې دا دی چې ګوره تاسو محتاط اوسئ، احتیاط کوئ،
په هر سړی باندې اعتماد مکو اگر که هغه تاسو ته ډیر نږدې او تاسو په خوا کې اوسي کېدای شي چې د غیر خلق په تاسو کې موجود کېدای شي چې تاسو مخالفین تاسو په محفل او مجلس کې موجود نو تاسو د خپل مجالس او محفلو خیال ساتئ او په هغه کې انتهایی محتاط اوسئ لکه عبد الله بن ابي منافق دا لوی منحوسو لیکن دیبا په مخ کې سب کې ولاړ کورته به لاندې را رسېدلی وه او پنسې به یې دې ته را رسولې تسبیح به ورسره اوږدې اوږدې په لاس کې خو و لوی منافق او لوی کافر نو الله پاک دا میسیج ورکو چې ګوره تاسو انتهایی محتاط اوسېږئ او نمبر 3 چې مسلمانان کله دا قسمه خبرې واوري نو فوراً دې د داسې خبرو تصدیق نه کوي ځکه په یو حدیث شریف کې دی د یو سړي د دروغجن کېدو دپاره دا خبره کافي او پوره ده چې دی څه خبره واوري هغه مخې ته کوي كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام نن خو هر سړی هغه BBC کله چانه خبره پوره اوریدلی او کنه خو چې مخې ته خوري نو ډیره لوی تشریح او ډیره لوی لکای وسره هغه برابر کړ او ډیره د هغه نه ډیره په صفای سره مخې ته خوري لیکن دی حدیث شریف ته هم خیال پکار چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د یو سړي د پاره دا کافی ده د هغه د دروغجنوالي د پاره چې د څه خبره واوري په غیر د تصدیق نه دغه خبره د مخې ته خور ورده د پاره دا پوره ده چې د دروغجن نمبر 4 ساده خلق هغه انتهایی زر د داسې دروغو خبرو شکار کی او هغه ډیر زر په داسې خبرو سره هغه دوکه کی لکه دغه صحابه کرام چې دوهم د دغه عبد الله بن ابي منافق په دغه خبرو او دروغو کې راغلی نمبر 5 چې کله د دین کار کوي او اصلاح راولي د خلقو او د معاشره او د ناروا رواجونو رد او تردید کوي نو دی قسمه خطرات ته به تیار اوسېږي حتی چې دومره لوی خطرات او لوی حمله بکیږي چې ستا په عزت به هم حمله کی دیتا به تیار اوسې د دې قسمه خبرونه به نه پشاته کی او نن سبانه دور هغه په خپل ردی خبرې گواري چې په دنیا کې نشانه د ټولو خلقو هغه مسلمان دی او بیا په مسلمانانو کې کم چې خواص دي د دین د پاره هغه ټاکل شوی خلق دي بیا هغه خلق زیات نشانه دي او په هغه خلقو باندې د ټولو نه زیاته غوته اوچتي او بیا په دغه خلقو کې کم چې د دینی طبقه سره زیات تعلق لرونکي دي هغه بیا د ټولي دنیا او خصوصا د میډیا په نشانه باندې
نو په هغه وخت کې الله پاک دا میسج مسلمانانو لور کړ چې کله هم د دین او د غلطو رواجونو او د خلقو د صحیح لارې ته د راوستو کوشش تکې نو دا قسمه خطراتو ته به تیار اوسېږي داسې قسمه خطرات په مخې ته راځي لیکن حوصله به نه بیلې شکست به نه قبله په میدان کې به مضبوط ودرېږي او مقابله به د هر مخالف او د هر کافر او فاجر فاسق مقابله به او که داسې نه نو ته د دین کار نشي کول نشر و اشاعت ته د دین بیا نشي کول که د خپل ځان په پروا کې شو نو ته بیا د دین کار هغه نشي کولی په کولاو میدان خو ځان په یو ګوټ کې بیا کولی په کولاو میدان ته د مخالف مقابله نشي بله دا چې مسلمانانو ته کله داسې خبره ورسېده نو ولې مسلمانانو زنانو او نارینو دا ګمان او خیال ونه کړ په خپل ځانونو یعنی په یو بل باندې د نیکۍ او د خیر او دو ولې دا خبره ونه کړه هذا افک مبین چې دا ښکار درو ور شخصیاتو ته هم قتل پکار یو طرف ته ام المؤمنین رضی الله عنها دویم طرف ته حضرت صفوان رضی الله عنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مقرر کړو ردی امانتو د رسولو د پاره او د دې د محفوظ کولو د پاره نو مؤمنانو ولې داسې ونه وي چې داسې قسمه شخصیات دا غو په باره کې داسې خیال او ګمان داسې غلط خیالات کول او بیا ردی افواه خورول دا خو ښکاره دروغ مسلمانانو ولې داسې خبره ونه او کومو خلقو چې داسې خبره اوچته کړه نو الله پاک وایي لولا جاءوا علیه باربعه شهداء ولې دغه خلقو په دې خبره باندې سلور گواهان پیش نه افواګانی خورول خبري خورول دا خو اسانه خبره خو اسلام د دې د پاره یو ضابطه یو اصول مقرر کړی دي نو دو ولې دا گواهان پیش نه او چې کله گواهان پیش نکړو فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون نو دغه کسان د الله پاک په نسبانه هم دو دروغجن د دین لوی دروغ نور سکی دی شي چې په داسې پاک دامنو او په داسې لویو هستیانو باندې انسان هغه دروغ جوړ سعدی رحمه الله هغه فرمایي چې ګوره شخصیات هغه ته به هم کته کی نه هر زن زنستو نه هر مرد مرد چې نه هر خزه خزه ده نه هر سړی سړی خدا پنجو انگشتو یکسا نکا ګوره د یو لاس دی ګوتو ته دی وګوره الله پاک دا هم یو شان ندی پیدا کړ دا هم یو شان کار او یو شان طاقت په دې ګوتو کې نشته یوې ګوتې چې کم کار دی هغه بل نشي کولای د بلې ګوتې کار هغه بل نشي کولای نو ټول انسانان دا یو شان نه دي دا خبره د چا متعلق کیږي او په چا باندې دا تهمت لګولای کیږي دې ته خو هم قتل پکار نو الله پاک فرمایي چې دغه کسان دا دروغجنو د الله پاک په نسبت او داسې افواګانې خورون کی دا دروغجن دي چې کله د دغه اصول او د دغه ضابطه متعلق دو گواهان پیش نه ان الذين یقینا هغه کسان جاءوا بالافك چراتلی وکو په دروغ باندې عصبة منکم
دا یو ډله وستاسونا لا تحسبوه ګمان مکوئ پدې دروغ باندې شر لکم چې دا بد دي ستاسو دپاره په ټولو وجو باندې چې دا په ټولو وجوهو باندې ستاسو دپاره بد دي دا ګمان مکوئ ځکه په دې کې الله پاک ستاسو دپاره یو نصیحت او تعلیم اخود بل هو خیر لکم بلکې دا غوره دي ستاسو دپاره په بعضې وجوهو سره چې تاسو ته الله پاک ستاسو په محفل کې ستاسو دشمن ښکاره او تاسو یې محتاط کړئ له داسې قسمه خبرونه لكل امرئ منهم د هر یو تن دپاره د دونه ما هغه سزا ده اکتسبه چې ګټلې ده من الاثم د ګنانا والذي او هغه کس تولى كبره چې اوچت کړی دی د دونه لوی بوج له عذاب عظیم دا هغه دپاره عذاب لوی شان والا دی نو الله پاکو فرمایل چې دا په بعضې وجوهو سره ستاسو دپاره غوره او بهتره ده په دې کې ستاسو دپاره خیر نور چا چې څومره ګناه کړی دی په هغه پیمانه باندې هغه ته به سزا میلوي او چا چې لوی بوج اوچت کړی دی چا چې ذمهواري د دې ګناه اوچته کړې ده د هغه دپاره لوی ګناه او لوی عذاب دی په قیامت چې هغه عبدالله بن ابی منافق منحوس لولا اذ سمعتموه ولداسي ونشوا کله چې واورید تاسو دا خبره ظن المؤمنون ولی ګمان ونکو مؤمنانو سړو والمؤمنات او مؤمنانو خذو بانفسهم خيرا پخپلو ځانونو باندې د خیر یعنی په یو بل باندې دو د خیر ګمان ولی ونوي وقالوا او دو ولی ونوي هذا افک مبین چې دا دروغ کار دی لولا جاءوا عليه ولی دورانوڑو پدی باندی بأربعة شهداء سلور گواهان فإذ لم يأتوا بالشهداء پس ولی رانوڑو دو پدی پس کل چی رانوڑو دو پدی بانی گواهان فأولئك پس دغه کسان عند الله پنځ د الله پاک باندې هم الكاذبون یقینا دو دروغجنو